ستاسو د ټولو په اجازه باندې شروع کوم. په تالار کې ناس ملګري په دریز باندې ناس مشران که د هر یو نه اجازه علم لږه به خبره اوږده شي. لومبی خو مبارکي ورکوم دته په واده باندې. دویمه مبارکي دا چې موږ د یو داسې چا کلي ته راوستو د هر چا سیاسي فکر نظریاتي اړخونه په خپل ځای. خو د افضل خان لالا کلي ته راتګ زما دپاره یو اعزاز دی، نو دا کریډټ هم دته ځي. او درېیمه غټه مبارکي ورکوم د سیاست پرته به یو خبره وکړم چې په دومره مهنګایۍ کې د واده وکړو دا لوی کمال دی. او دا ورته لاسنیوه کوم چې دلته ځان له اوس یو چوپال ولګوم. ما خو واده نه دی کړی خو ملګري مې لیدلي دي واده کړي. او مهنګایۍ خبره راغله نو هسې ما فکر کوو د دې پټي نه دا ټیپر هم ویستي دي، دا ساګې هم ویستي دي. دغه د مهنګایۍ چرمین خو مونږ والله د حسابو ته کېنولي. خو زه کله کله سوچ کوم زه ورته کال کوم قیس صاحب چې مشر هغه زوړ سړی که ګنجی او که انګریزي ورتلو که نه ورتله سړی راوله موږ د نسوارو جګړې له راوستو. نو مطلب مې دا دی خو به بیا شي او ستاسو په نامه به شي. د سړي خبرې ډېرې وکړې ما نه خپلې خطا کړې او زه شاعر هم نه یم. خو زه به یو کوشش وکړم هغه لطیفه څه خو یو هایکو راته رایاده شوه چې خولې د چا ایکو د فکر کوم د ظفرخان ظفر ده خولې م چینګې کړي دي او غلي ناست چې د شاعرانو له لږ داد ورکوئ. دلته د دیو دنیا واده خو نه دی. نو زه به یو څو شعرونه بهرحال ستاسو په درانه حضور کې کېږدم چې مریده ستا د مزدورۍ ګټه ترې ډېره ښه ده. مریده قیس صاحب مریده ستا د مزدورۍ ګټه ترې ډېره ښه ده او ستا د دې پیر په تعویضونو باندې هیڅ نه کېږي او د نوي دور د فکرونو مخه نشي نیوی. د نوي دور د فکرونو مخه نشي نیوی او د نوي دور د فکرونو سره هیڅ نه کېږي. او ښه به خبرې چې دروغ دي څه به نشي ویلی. ښه به خبرې چې دروغ دي څه به نشي ویلی. د ځنې کتابونو سره هیڅ نه کېږي. او یو په نه خبره ډس ټوپک او د کنځلو ژبه د دې راتنګ فکرونو سره هیڅ نه کېږي. او بس یو شعر د باچا خانۍ په نوم باندې د ځینې خلکو نه نفرت شوی دی بد شوي دي. د ځینې خلکو نه نفرت شوی دی بد شوي دي. په تاریخونو کې خیانت شوی دی بد شوي دي. او د تابوتونو دکاندار راته په قار وویل د تابوتونو دکاندار راته په قار وویل په دې بازار کې محبت شوی دی بد شوي دي. او د یو مخصوص فکر نه اخوا خلک ټول غداران. د یو مخصوص فکر نه اخوا خلک ټول غداران. دا ګوره ډېر لوی مصیبت شوی دی بد شوي دي. ته هم کافر زه هم کافر صرف یو دی مسلمان. یازک خان زه هم کافر ته هم کافر صرف یو دی مسلمان. د دین په نوم چې سیاست شوی دی بد شوي دي. او دنیا په مخ کې تلا نو موږ سپي او بانګیان جنګول. دنیا په مخ کې تلا نو موږ سپي او بانګیان جنګول. زموږ نه دغه لوی غفلت شوی دی بد شوي دي. او یتیمانان بچی مور په خیراتونو ساتي. قیس صاحب یتیمانان بچی مور په خیراتونو ساتي او د چا بېځایه شهادت شوی دی بد شوي دي. ته پې ډېر فخر کوي ټیک د خو زما په فکر. ته پې ډېر فخر کوي ټیک د خو زما په فکر چې د مغولو حکومت شوی دی بد شوي دي. دغه یو څو شعرونه او یو دوه درې پسې نور چې دا ریاست په ټوپک نه په سیاست جوړ شوی. د وخت حاکمه په خبره بندیز مه لګوه. زه ستا هر څه منم دروغ دي که رښتیا دي شیخه بس په ټپه او په سندره بندیز مه لګوه. نور شعرونه بیا د خیره سه زه سره شاعر نه یم نو زه به نه شعرونه ووایي ښه ډېر ووایي که راسره وی خلک جذبه شوی دی سر. دې کې یو شعر په هغه تېر کې پاتې شوی او بد شوي دي. د جنګ دپاره په اخبار کې اشتهار راغلی. د جنګ دپاره په اخبار کې اشتهار راغلی. د پښتنو پکې صفت شوی دی بد شوي دي. او ښکلی سړی و خو اوس کور او کلی نه پیژني. د یو سړي سره دولت شوی دی بد شوي دي.
ښکلی سړی و خو سکور او کلی نه پیژني او د یو سړي سره دولت شوی دی بد شوي دي او د ښار حاکم د ښار قاضي سره رشته کړې ده د ښار حاکم د ښار قاضي سره رشته کړې ده سم قتل عام د عدالت شوی دی بد شوي دي نور ګډوډ دي یادېږي راته نه بیا به بل بونیری صاحب دی اده ته واده هم ډېر مبارک شه دا اخو لږ ډیلیبریټ وي بهرحال یاره اوس خو ما په ذهن کې دا کیسه نه راشي زه به داسې وکړم بهرحال مهاتیر ماما له د خدای لالا دی که ماما دی هغه له د خدای صحت ورکړي بیمار دی زه چونکې شاعر هم نه یم خو د قیس صاحب د بس یو شاګرد او مینوال د تېر شل 22 کالونه پاتې کېږم نو لیکوال نه یم د هغې دپاره ډېره زیاته بخښنه غواړم نیکسټ ټایم انشاءالله که دغه کال ما ډیزاین کړی شي هغه لږ ډیلیبریټ وي مطلب دا چې ارادتن کېږي داسې به ډېره ګرانه شي سکرپټډ وي هغه نو ستاسو په نامه به شي بخښنه غواړم د هغې دپاره د ټولو یو جهان مننه